د تیرو حالاتو باره کې اکثر ملګري پښتنه وکړي چې تاسو ستا زړه نه خوږېږي یا ته خبرې نه کوې یا ویډیو نه کوې، نو زه ورته وایم چې ویډیو کول یا نه کول دغه مطلب دا نه دی چې یاره موږ ورته زړه نه خوږېږي، خو حقیقت دا دی چې د پښتون په ځوان زړه نه خوږېږي. او دا څوک ورسي که نه په دلیارو کې ورسره سیلفیونه او تصویرونه اخلي او ویډیوګانې کوي او شاپرې ورته ګوډیو نه نیولي وي. زه صفا ویم چې دغو هم ورسره زړه نه خوږېږي. ما سوای د چند په ټولو به نه ویم، هغه وجه دو دلیل دی، وجه دا دو چې که واقعي د دو ورسره زړه خوږېدی او پې دردېدی. ایون د تیرو خلکو هم دا تیرو خلک یا موږ ټول پښتون که د وزیرستان دی که هر ځای صفا خبره دا د موږ په ځوان زړه نه رای خفه، موږ نن هم په ځوان نه دردېږو چې دا کم سړی شاپر ورته په لوس کې نیولی دی او ورکوي او تصویر اخلي. دغه نه چې حقیقت کې پښتنه وکړې نو دا به چې کم په وجه باندې د تیرو سړی دغه شي له مجبوره شوی چې نن یې کاډه کړي یې چې چا په وجه دا روشاړلی دی و څوک یې اوس ذمهواري هم نه قبلوي چې ما روشاړلی هم نه دی، هم دا دلته وزیر اعلی هم ولته پنجوبی. نو هغه به لازم درته وایي چې دا چا چې روشاړلی دی د مو خپل فوج مو خپلې دورې دي د مو خپل ملک دی، دغه ملک له به ترانې له احترام کوې، سلوټ به ورسره کوې، هر څه به کوې. نو بیا زه ګیله د چا نه وکړم. نن به مولا خلک وایي چې ته لګیا یې هسې ګاډې واډې وایي، ملک خو د مو خپل ملک دی. ایون د تیرو خلک به هم درته وایي چې دا خو مو خپل ملک دی، دا د مو خپل فوج دی، دا د مو خپلې ادارې دي، دا زه نورې مضبوطې غواړم. بل به ورته وایي چې دوست خو مې نه دی، دوست مې دی، دشمن خو مې نه دی. بل به نورې بابولالې وایي. نو موږ پښتون سره په ځوان خفه نه یو، کم کامونه چې په ځوان بل به که موږ کام یو نه، موږ ګډې رامې یو هغه شپونه راپسې دی او د هغه په مرضي روان یو، که مالولاوي او که خرڅاوي هم او که لوږو له هم ورکوي او که هر ځای لمبوزي خو د هغه په مرضي. نو موږ مسؤل دی رامو دی. نو موږ د یوه بل ثاني وویلو ټیک دی دا شاپر و هغه او بل داسې چې هر سړی لګیا دی زیاتر خپله دوکانداري کوي صفا خبره دار موږ یوه بل ثاني وویلو. اکثر موږ له یوه خبره خلک کوي چې ویل کې فرید غلی کېنه یا پلوني غلی کېنه ته ما ګڼېږه یو به دې سي مړ به دې کي ورک به دې کي. نو زه ورته وایم چې دا سره دا تیرو خلک چې دا نن تاسو ریکارډ یې راکړي دي دا ښځې دا ماشومان دا غږېدل دا په پی ټي ایم کې وو یا دغو چې دي چې ته احتجاجونه جلسې کول موږ ورته بار بار دا ویو چې څومره غلی وي مومره دې نه پرېږدي. که په سکول کې سبا کې مالولاوي مړ کوي دی که وردي دی د پولیس اچول یې دوم نه دې پرېږدي یو حالات کې دې نه په کم شکل کې ته معاف کړې. آیا چې دا چوپې خوله ښځې ناستې په حیو په پرده کې په تیرو کې دا یې پرېوښلې نن کاډو له مجبوره دي سول لا نوستې دي که نه دي نوستې. نو زه ځکه ویم چې دا یو هم انسان نه راویلوړه حقیقت کې تو ورته شاپر نیولی په لوس کې شاپر ورکوې دوړې او چینې ورکوې څه لا دغو دوړې چینې لا ټول عمر نه رسېدې نه وې خپلې خپل به یې پاټي و خپل به یې هر څه کارل خپل رزق به یې ګاټل و تو راشن دی پوره خو دا نه یې راوت. بیا څوک وایي چې ولته مې ورته خیمه ولګوله ولته روشه کاډه ورکړه څه لا خپل کورونه یې نه وو. ته یې د حقیقت یې لوجوکه چې دغه مسلې حل ورته وښایه. دا خو که نن ته ورته راشن یې راوړې ولته به 2 ورځې پاته ویډیوګانې لوډې شي او مو ته پې وغږېږو دوکان به پې وچلاو فرید به هم پې واه واه وخوري چې وکړه فرید څومره تکړه دی ویډیوګانې یې وکړې وغږېدو په تیرو ډېر خفه دی زه به هم پې واه واه وخورم خو بیا به څه شی بیا به مې ویر وي بیا به دا 15 کوله هلته پروت وي چې واپس تیرو لا لوړ شي هېڅ به هم نه وي. حال یې سره حال یې دا دی چې یغله زه زنده‌باد ویم چې چا یې لوسه دغه حالات له موږ راغلي یو. خبرې هر انسان کولی شي وبې یې کې خبرې خو خبرې صرف دا نه چې زه یې وکړم او بل یې نه کوي. موږ به ولې ویل چې رووځو پښتونه ولې به رووځو پښتونه موږ له به باد ویل موږ له به غادور ویل. نو د حال یې دا دی پښتون له ویایو چې دا ټول خلک د شاپرې نه بهتره دا دی چې ایغ دشمن له ګوته ونیسي چې بای ته مې دشمن یې تو د لوسه دغه حالات له بله خبره اندو. اکثر خلک وایي چې دا د پنجاب ورور دی او موږ ټول بای بایو نن هغه بای دی ګوره کم دی هغه په تو پرې خندوګانې کوي تو له وایي چې تیرونه خو مړه خپل په مرزر راوند دی په فروری په میاشت کې په دا واورو کې او تاریخینو کتابونه یې ته راخستي دی تاریخ نه چې وکړه په پلوني تاریخ کې داسې وو په پلوني کې داسې وو دا خلک خو ټول عمر کاډې رو کوي خاندو در پرې کوي که نه کوي. ته خو ورته وایي چې مو خپل ملک دی او د مو خپلې دورې دي او زه نورې مضبوطې غواړم او زه ترانې له هم احترام لرم او زه هر شي له احترام لرم. نو خبرې نه کول په فیسبوک یا په ټیک ټاک یا په ویډیو یو مطلب دا نه دی چې چا ورسره زړه نه خوږېږي. خو مشکل دلته دا دی چې پښتون د ځوان سره نه دی ویلوړ چې څوک ور راوند دي یقین وکړه که سره ویلوړ دي صرف د ځوان نه الزام اوچتوي چې یاره صبر ته څوک وایي نه چې مو شاپرې ورته په لاس کې نه نیولې او په شاپرو مې بیا خپل
بیله لوګو تصویرونه نه لګولي چې مو دوکانداري وچالېږي چې زه ویم چې اوکسه زه په تیرو خلکو څومره خفه یم که تیرو په خلکو خفه وای نو د شاپر ناول بیا دغو دا مسلې حل کړی وای سهیل افریدي ورته ولته وایي چې زه بدموش یم بدموش نه ورته وایي چې مو خپل اختیار دی دا که نه تکړه شه د خلک ته بوځه زه بیا ته ووایه بدموش یو منم مننه